السلام علیکم امنیاتي محبت چینل کې تاسو هر کله دی نن ما تاسو لپاره د محبت یو زبردست تعویز راوړلو. دا یو داسې تعویز ده چې دا ډېر زر اثر کوي او چې یو زر د تعویز اثر وشي نو هغه تر عمر پورې وي. دا یو روحاني تعویز ده. دا تعویز چې چا هم کړی ما چاله هم ور کړی د هغه کار الله په حکم سره شوی دی. دا یو ځوان ما ته په واتس اپ رابطه کړې وه چې عمر علي نوم یې ښودلی و او د جنۍ نومونه هم یې ښودلي وو چې هغه زه دې کې تاسو ته واضح کوی نه شم. دا تعویز که چیرې هغه د ما چې څه طریقه ورته زه وښایم هغه شانتې وکړلو نو انشاءالله د هغه کار به وشي. بېګا ما د هغې جنۍ او د ده هلک مکمل د څلورو نومونه د مور او پلار سره عدد را اوښکلو. نو عدد کې چې کوم شی راغلو نو د دوه جوړۍ چې کومه ده دا یو خاکي ده یو بادي ده. نو د دې جوړۍ چې کومه ده دا خپله کې برابره نه ده، خو بیا هم که چیرې دا وایي چې زه خپل کور آبادوم هغې جنۍ سره نو د دپاره دا پکار دی چې هغه دا تعویز وکړي او چې څه طریقه ورته زه وښایم همغه طریقې سره یې وکړي. لږ غوندې میسټیک هم د تعویز اثرات ختم کولی شي. هغه چې کله ما عدد راوښکلو نو یو آتشي دی یو آبي دی، یعنی دا د دوه مزاج دی. نو یو چې کوم دی جنۍ چې کومه ده هغه په مثال لکه د اور دی، لکه ډېره زیاته سرتیزه ده، لکه خبرو ته سوچ نه کوي او خبره کوي، جذباتي نه کار اخلي. اور د دې مثال لکه د خاورو دی، لکه بالکل نرم مزاج دی. د دې وجې نه د دوه مزاج چې کوم دی یو بل سره نه ملاویږي. خو که چیرې دا تعویز وکړلو نو انشاءالله د هغه کار به وشي 100% سره. خو چې څه درته زه وایم هغه شانتې به یې کوې. د تعویز کولو دپاره ته به اول ولامبې صفا سوتره جوړه به واچوي، ځان پورې به خوشبو ولګوي. بیا به د داسې ځای منتخب وکړي چې هغه ځای کې تا باندې د چا نظر را نشي چې څه ټیم کې ته دا تعویز لیکې. به زعفران اشک اور ارکې ګلاب راواخلې اور دونه به صحیح جوړه کړي. که چیرې تا سره دا اویلیبل نه وي نو ته صرف زعفران اور ارکې ګلاب هم استعمالولی شي. او که تا سره هغه هم اویلیبل نه وي بیا به ته یو تور پن راواخلې او یو صفا کاغذ به راواخلې چې په هغه باندې لکیرې نه وي. چې کله ته دا تعویز لیکې نو ته به خپل تصور مضبوط ساتي هغې جنۍ دپاره چې چا دپاره ته دا تعویز لیکې. د ده تعویز به ته څلور تعویزونه جوړوي. یو تعویز به سوځوي او یو تعویز به خاورو کې ښخوي او بل تعویز به په یو بوټي کې په یو درخت کې ولګوي چې هوا سره هغه تعویز خوځېږي. او څلورم تعویز چې کوم وي هغه به ته د کومې اوبه بهیږي کوم ځای کې نیر وي هغه ته به لاړ شي او هغه تعویز به ور واچوي. نو چې ته دا څلور تعویزونه وکړي نو تعویز به هم دا یو وي خو لکه څلور حصو کې به یې تقسیم کړي، څلور تعویزونه به یو شانتې جوړ کړي. بیا چې کله د کوم ځای کې الله خوب فلا بن فلا ده ته به الله خوب ولیکې، بیا به فلا په ځای د هغې جنۍ نوم کې، بیا به بن ته کې بیا به د هغې د مور نوم ولیکې، بیا به الله خوب کې بیا به خپل نوم ولیکې. ته هلکې نو ته به بن کې بیا به د خپلې مور نوم ولیکې، بیا به درته موم جمع کې اور د تعویز شکل به ورته ورکړي څلورو وړو ته. اوس که چیرې تا سره تور تار وي نو ته به هغه د څلورو تعویزونو نه تو کې، او که ته غواړې نو د نه ټیپ هم تاوولی شي. اور تا دپاره د ده تعویز ورځ زه در کوم دا هفتې ورځ 1 بجو نه ونیسه تر 2 بجو پورې. که چیرې تا دا څلور تعویزونه وکړو او تا په هغې ورځې کې استعمال کړلو نو انشاءالله چې ته څنګه دا تعویزونه وکړې هغه جنۍ به تا ته کور ته راځي او تا نه به بغیر یو سیکنډ هم نه تېرېږي. چې کومې طریقې تا ته وښودلې نو ته ویډیو سکیپ کوه مکمل یې وګوره چې ته په پوه شې چې ما په دې ویډیو کې د تعویزونو شرایط تاسو ته څه ایښودلي دي. او که چیرې نور څوک یې کول غواړي بغیر د ده نه نو هغه د یو تعویز هم استعمالولی شي، خو هغه د خپل مزاج معلوم کړي. که چیرې هغه آتشي وي او ته هم آتشي نو بیا به تاسو دا یو تعویز لیکئ. خو د ده والا یو چې کوم ده خاکی دا اور د بل والا آتشي ده نو د دوه مزاج نه ملاویږي. کله چې دا څلور تعویزونه ملاو کړي نو څلور مزاج به یو ځای شي او د ده کار به د الله په حکم سره وشي. تا ته طریقه هم وښودله، ورځ مو هم وښودله، کلر مې هم تاله وښودلو چې ته دا تعویز وکړې نو ستا به کار وشي. عمر علي ستا دپاره زه دا یو وظیفه هم در کوم چې دا ته وظیفه تا وکړله نو هغه شانتې چې څنګه تا ته زه ښایم نو انشاءالله چې چا دپاره یې ته کوي هغه جنۍ به تا نه یو سیکرټ هم نه جدا کېږي. هغه وظیفه دا ده چې کله ته دکان ته لاړ شې څه به لږ شانتې خبره واخلې، که هغه پیستا وي که میټۍ وي او که مویزان وي نو ته چې هغه راوړې په اودسه کې به د قبلې طرف ته مخکې 2 رکعته نفل به وکړي. بیا به کښېنې اور 11 ځلې به درود شریف ووایي، درود شریف ابراهیم والا درود ابراهیم به ووایي. هغه د بعد به ته 786 دفعه بسم الله ووایي. بیا به هغه د بعد ته 11 ځل بیا درود شریف ووایي. بیا به ته په هغه شي باندې دم کې، کله چې دا ته دم کې نو دا به ته هغې جنۍ باندې وښوروې څه چال سره څه طریقې سره چې ته یې پخورولی شي.
یا به چاله ورکړي یا یې خپله خو هغې جینۍ نه علاوه که تا دا وویل چې یاره یو دانه به ترې زه هم وخورم نو د ده وظیفي اثرات به ختم شي. دا به واحد هغې جینۍ له ورکوي یا هغې هلک له چې چا سره تاسو محبت لرئ. دا وظیفه هر څوک کولی شي، هر چا دپاره یې هم کولی شي او همدغه عادات به وي، همدغه طریقه به وي. خو هغه دمګړی شی به دویم کاس ورسره نه خوري، یعنی ته یې پخپله هم نشي خوړلی چې صرف چا دپاره شوي وي هم هغه له به یې ورکوي. نو ما تا ته ورځ هم وښودله، ما تا ته طریقه هم وښودله. امید لرم چې دې تعویضونو سره به ستا کار وشي. توکل چې کوم دی دا په الله ساته. تعویضونه چې کوم دي دا تر هغې پورې کار نه کوي چې تر څو پورې ستاسو یقین مضبوط نه وي. کله هم چې تاسو دا تعویض وکئ یا کم هم تعویض وکئ نو تاسو خپل یقین مضبوط ساتئ. ولې چې تاسو تعویض وکئ یو ګنټه ورکې نه وي وتري او تاسو ووایئ چې دې ته تعویض اثر نه وکړلو. د هر یو تعویض چې کوم دا هغه یو مقدار وي، یو ټیم وي چې هغه ټیم باندې هغه اثر کوي. نو دې د وجې نه تاسو لږ شانتي سوچ او سمجھ کوئ. اور یو سپیشل خاص خبره چې د دې تعویض چې کوم چال دی هغه چې ما 1 2 3 4 لیکلي دي تاسو به په دغه چال باندې ډکوئ. د انسی چې ما تاسو لدر کړی تاسو به انسی نه لیکئ، تاسو به داسې 16 خانې جوړې کړئ او هغه کې چې دا کوم سور کلر کې لیکل شوی دی نو تاسو به هغه چال سره ولیکئ. ان شاء الله تاسو کار به هغه جنې چې چا د پاره ته دالې کې هغه بستا خپل راشي. بقیا کله چا نور څه سوالات وي نو هغه کمنټ هم کولای شي او په واتس اپ رابطه هم کولای شي. که تاسو ته په د سکرین باندې چې د واتس اپ نمبر دی په دې باندې تاسو لا واتس اپ نه ملاويږي نو تاسو به داسې چال وکړئ چې ما به تاسو ته په انبوکس کې یو بل د واتس اپ نمبر درکړی وي، تاسو به په هغې باندې رابطه وکړئ. او که تاسو غواړئ چې زه تاسو له دې تعویض اجازت درکړم نو اجازت اخیستلو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ. زما د اړخ به تاسو ته روحاني اجازت میلاو شي چې تاسو دا تعویض وکړئ نو ان شاء الله تاسو کار به الله وکړي. بقیا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاویږم. تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم. الله حافظ.